Bismillahirrahmanirrahim. Topic then penetration testing. Penetration testing definition of ikkada. Something you شو سره ټیکس زوم لیکو چې دا د سپیکس کی صحیح ده ف اصل کې penetration testing چې موږ وګورو زموږ مقصد دا و ٹھیک شو موږ ته پته ولګي چې د سیستم ته موږ وتی شو کنه یو دا تم پته ولګي چې اٹیک پاسبل دی کنه صحیح ده ها penetration testing چې کله موږ کو باندې کې یو ټیکنیک انوالو کیږي نورم ټیکنیک سی یو ټیکنیک دی سوشل انجینیرینګ شو دا له بزیزه کې سوشل انجینیرینګ اٹیک چې کو غاړه بسنګ کو صحیح ده چې کله موږ penetration testing کو سم ټایمز کله نه کله موږ د سیکو چې سوشل انجینیرینګ کو صحیح ده سوشل انجینیرینګ په هیڅ کې استعمالي دا څه ته وایي سوشل انجینیرینګ دا وایي چې موږ دغه انسان یا د انساني عقل استعمال کو شو او د بل کس نه موږ څه انفارمیشن حاصل کو او چې لږه باغ انفارمیشن په تر باندې موږ سیستم ته ننوځو صحیح لکه مثال کے طور پر یو کس دی یو داغه ته کوم دی غواړي چې داغه د بینک اکاونټ کوم دی پین ته ملو شي کارت ته ملو شوی دی چې کنه تو غواړي چې داغه پیسې تاسو کې هغه چې کوم دی ایموشنلی تاسو کې داسې جوړ کې چې هغه تعالی سره کیږي نو اکثر وخت خلک سو کې کال وته جو چې کال وته کی هغه ته بیا په کال باندې وایي چې بالکل په आवाज کې کنه څنګه خپل रिप्रेजेंटेटिव नासिया قسم اته وایي چې یاره بھائی استا چې کوم نه کارت هیک شوی دی او هغه ته الریډي پته را چې دا کارت چې کوم دی سره هغه سره او ساده کارت چې کوم 200 پیسې ودی او ته مهرباني وکړه موږ زر چې کوم دی انفارمیشن ستاره غواړو چې دا ترانزیکشن مونږ کینسل راغې څه کومنټلی مستر کوډ شو او ځاګه نه پس کوم دی هغه څه هغه سره د خپل پیسې به کوي شي ٹھیک شو نو دیو ته ماته چې کوم دی د انفارمیشن وایا سره پلان نوم څه دی سانوم څه دی شناختی کارت نمبر دې سره په اخر کوته دیوس په دې ټیم کې چې کوم دی منټلی روان دی کنه نو هغه ته په اخر کې دا و چې را پین سره هغه چې کوم پین وته وایي دا نه پس کوم دی هیک الګ شي دا نه پس په سوشل انجینیرینګ کې دا ټیکنیک استعمالي کیږي تاسو کې خلک د قصې منټلی برابر کې چې هغه تعالی سره کې انفارمیشن لري کله کله د سیم کېږي آریو اگر چې هغه سوشل انجینیرینګ څنګه ته به نه زیات طرح کران هغه ته وایي په سکند کې دا چل کولای شي ٹھیک شو هغه اصل کې هغه تابانه هغه چې کوم دی پریشر جوړای نه دا سوشل انجینیرینګ هغه پارټس چې تاسو کې نارمل خبري استعمال کیا د انساني سکلز استعمال کیا او باغ باندې سو کې ټیک وګ یا کله کله انفارمیشن داسې مسلې کې سوشل انجینیرینګ په تر باندې یو مثال کے طور پر تو غواړي چې یو بینک ته چې کوم دی وګورئ چې د دې انفارمیشن داسې لوګور چې د کم ونډو انسټال ہے یا ونډو انسټال ہے کنه یا لینکس انسټال ہے یا ته دا معلومات غواړي چې د دې سره کوم سافټویر دی سافټویر سره هم دی شو دا به چا نه غسني انفارمیشن سره غواړي دی نو تور شي چې کوم دی منیجر سره خواته کې نه چې کوم دی کمپیوټر ته چې کوم دی اسې په طریقه باندې ځان ورکاره کې شو هغه څه نه دی سوشل انجینیرینګ باندې پوښتنه نو انفارمیشن باسیلی په سوشل انجینیرینګ ټیکنیک باندې دی penetration testing کې سوشل انجینیرینګ انوالو ٹھیک ہے موږ چې کوم دی په ډپارټمنټ کې دا کو چې موږ کسان د انفارمیشن په طریقه باندې زیرو دا سوشل انجینیرینګ ټیکنیک خو دې نه موږ کله نه کله سکو ټیکنیکل اپروچ استعمالو ټیکنیکل اپروچ صحیح چې تاسو کې لاړ شي او چې کوم دی سر ټیکنیکل کار وکړي یا چې کوم دی سر مثال के तौर पर हार्डवेयर का केस की सरीवेयर है ओके शो आगे बंद रोड जो मिसो के आगे की हार्डवेयर की दस कंपनी मिसो के कैमरा था शो ओ कैमरा जी कंपनी सीसीटीवी कैमरा था आगे लगे दिली दवा का कंपनी सके आगे रिकॉर्डिंग पे शो और तिलाड़ जी कंपनी पाई की टेक्निकली प्रॉब्लम रहा और इशू जागा रिकॉर्डिंग लगी शो जैसे
टेक्निकल अप्रोच دی ته ورشه خپل قابلیت استعمال کیه چې کوم سکلز دي ټیکنیکل هغه استعمال کړي ټیک شو فزیکل ایکسس دی دا دی چې په دې کې خلک دی او دا کوم ډیوایس یې کوي یا کوم کمپیوټر چې کوي یا کوم سیستم یې کوي هغه سیستم ته فزیکل ورته وځي ټیک شو په ټیکنیکل اپروچ کې څه قابلیت استعمال خپل ټیک شو هغه د سیم کې شي د کمپیوټر په توګه لاړ شي په کمپیوټر باندې شو هغه بند کیو وایي فزیکل ایکسس کې دا یې چې راځي چې کس په خپل باندې زندګی نه زموږ سره یو کانسپټ ته د هیکینګ نارمل ہے پاگے باندې هیکینګ کې هغه موږ وایو دا پارت په کنټرول وړي نو انفارمیشن وغیرہ اوکے نو زموږ سره کله کله دې چل کیږي چې د هیکینګ ټیکنیک د فزیکل ورته نظر ټیک شو د هیکینګ یو ټیکنیک ته هغه ته موږ وایو کیلوورډز ٹھیک شو کیلوورډز یو سافټویر کنه چې هغه څه کې چې ته کمنټری کې کیبورډ باندې ریکارډ کړي ٹھیک شو نارمل چې خلک هیکران هیکینګ کوي نو کیلوورډ سافټویر استعمال کوي ټیک شو واستاو کمپیوټر باندې هغه کیلوګر انسټال کوډ شو کیلوګر دې یو سافټویر چې ښکاری نه شو خو چې کله ریکا ته ټایپینګ کې کوم څنګه تاسو په براوزر پاسورډ انټر کړئ هغه ټول شي اډیټ راته انټر کړئ هغه په هغه ډیټا کې بیا ګوري صحیح ده نو چې کوم ډیسکټاپ بیس کیلوګری شو هغه څه سلو کې دی راشي چې کوم کیلوګر انسټال کیلوګر انسټال کړه بس څه کې استا کیز به کوم څه کې ریکارډ کی هغه به هغه ډیټا حاصل ہے او ویب بیس کیلوګر دي چې راته د انټرنیټ په ترو انسټال ول شي یا چې کوم دې تاسو ته انسټال کو استا غړې ټسه کې به انټرنیټ په ترو باندې کوم ځای انټرنیټ کنیکټ شي باندې باندې هغه سند کیږي شو جیسے کیلوګر شته 140 د بار استعمالي کی صحیح ده یو کیلوګر دې دا ډېر مخوانه دي دا یو کیلوګر ټیک شو دا ډېر مشهور کیلوګر دی دا چې کله انسټال کینو اولنې خبره کیلوګر چې کله انسټالي نو سره انټي وایرس شي هغه به ډیټیکټ کوي چې انټي وایرس کوي چې کوم ځای انسټالي کینا انټي وایرس به بر باندې دی دا چې واسطه خپل کانسپټ سره بزده خپل سړی خپل نوې کیلوګر جوړوي نو دا کیلوګر څه کوي ستا کیپیډ ریکارډ کوي سا د موبایل کیپیډ ریکارډ کوي یا چې د لیپټاپ کیبورډ ریکارډ کوي مقصد دا دی چې کله خو پاسورډ انټر کوي کنټینیو وي دا چې کله هغه کمپیوټر باندې کیلوګر انسټال کوي رسل کوي موږ په ډیټیل کې باندې باندې نو صحیح په کیلوګر چې کوم نه کانسپټ باندې پوه شوي په فزیکل ایکسس کې دي چل کوي کنه چې کوم هیکر دی غزي او چې دا کمپیوټر فزیکل ایکسس کې کیلوګر په انسټال کوي شو چې کیلوګر په انسټال کې دا نه بس کیږي انفارمیشن هغه ته راځي کیږي یا وځه کیلوګر چې کوم مس ماته ته خو په دې ویډیو کې دا کیلوګر چې ته انسټالې شو دا به انسټال کې کمپیوټر باندې چې بیا به انټرنیټ په تر باندې دا نسر کې ستا ایمیل دا ایمیل لازم ټایم ټو ټایم ته به ته دام کولای شي یاره څونه سکند پس مال ایمیل کوا صحیح شو فزیکل ایکسس باندې پوه شئ چې موږ پینټریشن ټیسټینګ کوو صحیح ده د دې کیلوګر یوز به کوم نه ټرای کوو به کدی یا ایڈوانس په استعمال وکړو مین مقصد د پینټریشن ټیسټینګ سره چې موږ ویکنیسز را معلوم کوو چې شاوستل کو څنګه موږ کی کولی چې موږ سره یې رس ختم شي صحیح ده چې کله زموږ سره ریزلټس راغله هغه ریزلټس ته چې موږ یې راځي اوس ولنربیلیټی نو دا څنګه فکس کوو ټیک شو هغه په کار چې موږ یو بڑا کمنټ فارم کړو صحیح ده او په کار د زموږ سکوپ کلیر یې لکه مطلب چې وسته د ارګنایزیشن وای دا اوس یو کمپیوټر دی ټیک شو مین یو پای کې کوم ته دا وایي چې دا ویب سټ دا طرف کوم دی را چیک کا ٹھیک شو تو د خپل سکوپ سرکار سره دا چې کوم ارګنایزیشن کې کوم پارت حواله شوی ته بای گزار کې دې چې دا ټول سیستم چې کوم څه کې خراب کې تو خپل ایریا کې کار کې چې کوم دا اګریمنٹ شو اسنه چې خپل اګریمنٹ نو ته چې کوم مثال په تور پر دا سیستم رجسټرای کو بیا هغه ستا خلاف څه کاروایی کوي چې غلطه ہے کې دا خبرو خیال وکړي ساتي پوښي کله موږ پینټریشن ټیسټینګ کوو د قسمو دی او قسمونه چې همیشه د بار موږ به هیکینګ کوو د دې لپاره وایي چې کله زموږ سره ارګنایزیشن غټ دی شو هغه چې کوم په غټ استعمال کار کوي بیا پای کې ډیپارټمنټس موږ یو کسټم په کم ایریا کې سپیشلایز نه موږ پاږي کېنو صحیح ده نو
څوک چې اوس په نیټورکینګ کې ایکسپرټ دی ٹھیک شو او نیټورک سایډ باندې کار کولی شي نو چې هغه کم قسم پینټریشن کوي نیټورک سروسز یا چې کوم نیټورک کوم ډیوایسز کې دي صحیح ده د چې کوم نه کلاینټ سایډ پینټریشن ټیسټینګ پین ټیسټ مطلب دی پینټریشن ټیسټینګ دی چې کله یو کس کوم نه ورځي د کلاینټ کمپیوټر ته کینی او چې کلاینټ په کمپیوټر کې ګوري فایروال شته کنه فایروال ډیټیک کی کنه دا خبرې چې کوم دی کلاینټ کمپیوټر ته پرسنلی کینی او چې کوم دی هغه کلاینټ مطلب سي تا کوم دا ارګنایزیشن چې ارګنایزیشن ټول کمپیوټر لګي دي ٹھیک شو ویب اپلیکیشن دا سي اکثر کوم دی او کمپنی دا هغه خپل ویب سټ جوړ کړی یا چې کوم دی بل یو ویب اپلیکیشن جوړ کړی ویب سټ شان دی باغې باندې دا وګه کمپنی چلی ٹھیک شو نو تاسو لګي دا هغه پینټریشن ټیسټینګ دی ٹھیک شو پکار د چې اوس په ویب اپلیکیشن کله د ټیسټ کې پکار چې خو ویب ډیولپر دی نه د چې کوم دی موبایل اپلیکیشن پینټریشن ټیسټینګ کې پکار چې تخصص موبایل اپلیکیشن باندې پارس ارکیټیکچر باندې کویږي هلو بیا تاسو کې پینټریشن ټیسټینګ کولای شي وایرلیس پینټریشن ټیسټینګ کې پکار چې کله وایرلیس نیټورکس باندې کویږي او سوشل انجینیرینګ کومه کوي سوشل انجینیرینګ والا کسان د څه کنه چې هغه عقل ډېر کیږي د بل کس کوم نه شي خبر کې کوم مختلف خلک خبر کوو شو اپ خبره فزیکل پینټریشن ټیسټینګ کې وسی فزیکلی زی سره شو کینی دی هارد هغه ایکسس کوي شو او باغې باندې یا چې کوم دی ډایرکټلی سه انفارمیشن ګټ کوي تو شي یا وی انسټالې پاټه باندې ګټې مسره کوي شو او روزي او نارملی سره ethical hacking کې ټایم یې څنګه دا کمپیوټر ته پرې خو دی غاری څو کې انسټال کې په خلا روانې دي شو کته ایز ethical hacker کا کې تو سبقلا باندې نه ډایرکټ کوم چې کوم دی ویډیو انسټال ولې یا داغه په سافټویرز वो सिक्योरिटी असेसमेंट के ऊपर कैसे बनाते हैं मेन पर अच्छे कम डिफरेंस थे नंबर 1 खबर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कला मुंगो जो बाइक के मुंगा दा नोट कुछ वीकनेस से नहीं फिक्स बिया तो मुंगा दा एक्सेस से वो बदे के मेनली मुंग फोकस पे इधर को यार कम स्विच दे दे असल की हल सर होगी रिस्क पसंद कर लो ठीक है और सिक्योरिटी असेसमेंट वाला कम टीम चिस्ता ये अगर इंश्योर के यार जो उस पॉलिटिंग की दा पॉलिसी खदा दा पॉलिसी दा पॉलिसी उस चेंज फॉर बॉडी के चेंज फॉर बॉडी कम्युनिटी एग्रीमेंट से करी आगे बारे की बस हम सर ये ऑर्गेनाइजेशन दे बाइक की पेनिट्रेशन टेस्टिंग ने की है ओके दा बारे जो उसको यार पेनिट्रेशन टेस्टिंग जरूरत न है मतलब सर ऑर्गेनाइजेशन सीखे वाले जगह वही यार ना और पेनिट्रेशन टेस्टिंग भैया खुद आगे बावजूद बस की सिक्योरिटी असेसमेंट बार-बार की गिरा है सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी ऑडिटिंग कब सिस्टम को आगे बार-बार आगे की सही ना बहुत सी कम सर प्रैक्टिकल अलग स्टार्ट की तो हम फुट प्रिंटिंग वाला फुट प्रिंटिंग दा दे चमुंगा कम डिवाइस या टारगेट कम जमुंग ची कम टारगेट दे चा हम कम हैकॉल बोर्ड लागे पर बारी हम सको अवले वे इंफॉर्मेशन हासिल हो या इंफॉर्मेशन हम संग हासिल हो तागा डिवाइस पे बारे की जो एज इंटीग्रल हैकर सही ना नंबर 1 खबर कि कम ऑर्गेनाइजेशन दे जो सही ना या कि कम ऑर्गेनाइजेशन में हैकॉल वर्ल्ड जो दागा डोमेन नंबर पकड़ करते पतिशन जो ihexbot.com ने जो वस दतीने पास मुंग दे डोमेन नंबर सारा इसकी दागा नेटवर्क ब्लॉक रहा है नेटवर्क ब्लॉक से दागा आईपी रही इसकी ठीक है मिसाल के तौर पे ihexbot.com ने दिन मुंगा दागा पसंद करा हुआ आईपी संग करा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन दागा आईपी बहुत संग मालूम हो ठीक है दागा डास की सर्विस पड़े डास विंडो की डास इंस्टॉल इसी ना या बल कम कमांड लाइन टूल की इस्तेमाल करते हैं बदी के जिक्र उसमें मोर कुपेंग ठीक है अब ये डोमेन नो बोली जब हम नसरा गए आईपी आ गए ये तो करता 184 171 252 10 दस हम सर एक्चुअली से इधर नेटवर्क ब्लॉक थे सही है तो ये नेटवर्क ब्लॉक रहा है सही है हाँ वो सब करता मालूम शुरू था बस पर ऑर्गेनाइजेशन के जिक्र कंप्यूटर दी जो बस अगर ऑर्गेनाइजेशन की डेढ़ कंप्यूटर की दी सही ना सो वेब सर्वर की दी शीला उसपर ईमेल सर्वर की दी शी तो दागा नोड कम दे विंडो सर्वर की दी शी तो दागो जी कम दा सिस्टम ही क्रिटिकल सिस्टम ही दागो बागे वन कार के जो
هر یو کمپیوټر ته څه کې یونیک آی پی ایډرس ورکول کیږي. نو کله چې یو ارګنایزیشن چې کوم دی څه کوي خپل ټریفیک وباسي بهر ته صحیح ده نو په پبلک آی پی باندې چې کوم دی وباسي صحیح ده. دوه قسمه آی پی دي موږ چې نتورکینګ بیس د کول غواړي نو هغه دا وجه یو زموږ سره پرایویټ آی پی ایډرس دی بل زموږ سره پبلک آی پی ایډرس دی. پرایویټ آی پی ایډرس دا دی چې کله زموږ سره لوکل ایریا نتورکینګ لوکل ایریا نتورک دی دا یو چې زموږ سره په لوکل ځای لکه څنګه چې دا اوس د اپس دی سره پدې کې ته اوس کیبل مترو باندې کمپیوټر کنیکټ کی نو بیا به چې کوم دی چې بل کمپیوټر ته ایکسس کوي نو هغه به څه کوي هغه به یونیک ایډرس هغه ته آی پی ایډرس وایي شو. خو په دې کې اسکی آی پی ایډرس یې پرایویټ دی شو. خو چې کله ته انټرنیټ سره کنیکټ کیږي تو شو او انټرنیټ ته ټریفیک لګي په کار چې بیا تاسو پبلک آی پی ایډرس دی چې کله ته پرایویټ آی پی ایډرس استعمال نو آی پی سی شو نشته پبلک آی پی ایډرس استعمالي نمبر 1 خبره هغه ته په پیسو اخلي صحیح ده. دیمه خبره چې هغه وتعالى صدر کوي یو ارګنایزیشن دی آیانا شو دا غو د رولز مطابق پتا ته چې کوم دی لکه بعض کنټریز ته چې کوم دی په یو رینج کې ایسای کې بعض کنټریز ته په بل رینج کې ایسای کې اوس کوم دی دا سره 184 دی کنه ټیک شو. اوس که زه خپل آی پی ایډرس وګورم د خپل آی پی ایډرس وګورم چې ما ته کوم آی پی ایډرس ساين شوی دی نه مای آی پی مول او ګوګل لا ټیک شو دلته کې څه لیکل شوی دی دا زما آی پی ایډرس دی ټیک شو. اوس د پاکستان د رینج بسې په دې رینج کې 39 اسلام آباد اوس یې کله ته مثال ته د یو اس ورې داګه بدل رینج دا 184 چې کوم سره یو اس نه ټیک شو. نو آیا نسل کې هر یو کنټری له رینج ورکړي چې کوم په دې رینج کې دا کنټری چې کوم آی پی ایډرس تاسو ولې شي دا هغه کوم اته چې کوم غواړي پرووایډر نه ټیک شو. اوس په دې پوه شئ هر یو کمپیوټر په کار د شي یو یونیک ایډرس هغه ته موږ دا آی پی ایډرس وایو. آی پی ایډرس موږ څه ته وایو دا هر کمپیوټر یونیک ایډرس ټیک شو هغه ته موږ آی پی ایډرس وایو. اوس چې کله زموږ سره کمپیوټر په لوکل ایریا کنیکټ دی او د انټرنیټ سره نه کنیکټ بعض اپلیکیشن کې صحیح نتورکینګ شوی صحیح ده لکه زموږ سره په دې کې ځل ناسمه او زموږ سره بل کمپیوټر دی ټیک شو او دا هغه سره کنیکټ دی پرنټر سره کنیکټ زه دې کې ریکوست کوم کمپیوټر نه دوی یو پیج را پرنټ کوم ټیک شو. د دې ځای کې کوم دې شو کې د هغه کمپیوټر هغه پرنټر استعمال کوم چې پرنټ دې ته موږ څو نتورک کوو نو په دې کې څه کوم څه آی پی سی پرایویټ او چې کله موږ انټرنیټ زونه سره آی پی بسې پبلک او پبلک آی پی چې کوم دی د هر یو کمپیوټر چې څونه په دنیا کې دي دا اوسه کې شي یو یونیک کې شي یو شان کې شي کې دا اوس مال دا 39 دا ول آی پی راکړي شوی دی شو دا اوس په دنیا کې د بل چانه شي کېږي شو. سکل نه کړه آی پی ایډرس سی سټیټیک کله نه کړه آی پی ایډرس سی چینج کیږي. د سټیټیک مطلب دا دی چې زموږ سره آی پی ایډرس سی هغه صحیح پرمننت استا و زموږ سره چې کوم پی ټی سی ال تر آی پی ایډرس هغه چینج کیږي صحیح ده. لکه مثال کې تور پروسس وایما زه دا کمپیوټر ایکسس کوم مور دا ورکو ٹھیک شو. دا وګوره دا زما کوم ایکسس کی دا زما دا موډم ایکسس کی ٹھیک شو. کزو سیستم دې موډم مال پاسورډ راځي دا دلته راځي ایکسس کولی شي دنیا کې دا راځي ایکسس کولی ٹھیک شو. موډم بیسیکلی زموږ کمپیوټر کې دا موډم دا نه ایکسس کو پدې ټھیک ہے. خو چونکه دا پی ټی سی ال له او د پی ټی سی ال چې کوم نارمل آی پی سی ډاینامیک یا چینج کیږي نو چې کله دا کمپیوټر باندې کوم دوباره راشم کنه دا آی پی وسې شي چینج شي لکه دا موډم چې کوم 12 غنټه کې یا 24 غنټه کې شي آی پی چینج کوي. سټیټیک آی پی خلک ولې اخلي چې زموږ سره سي موږ وړو چې 24 غنټه هغه ایکسس کیږي او چینج کیږي نه دی نه. سټیټیک آی پی ځکه خلک اخلي سټیټیک آی پی چې خلک اخلي په پیسو اخلي ٹھیک شو. اوس کوم دې سټیټیک آی پی ما واغسته داګه نه پس هغه خلک ډومین نوم اخلي ډومین نوم دې لپاره سره به چې سر کی پاسانه باندې هغه ایکسیسن چې کانټیکټ نمبر دستا دی دا اس کانټیکټ نمبر ټول خپل شي یاد ساتل نو تاسو کې هغه یو نوم ورکړي چې ډومین نیم صحیح آی پی له نوم ورکول دی ځکه دی اوس دا ihexbot.com چې موږ ورکو اصل کې چې دغه ihexbot.com نوم ډومین دی خدا چاله ورکړل شوی دی دی آی پی له ورکړل شوی مطلب دا چې دا آی پی موږ ایکسس کول غواړو نو موږ څه غواړو ihexbot.com ورکړو شو. په دې قسم باندې پوه شئ سټیټیک آی پی چې کومه ده سټیټیک آی پی هغه پیسو باندې سکین پی ډی سی ال چې کومه غالبا 300 روپے چې کومه ایکسترا بل لګي ورته واخلي او بیا سي پرمننت سټیټس نو چې کله یو ارګنایزیشن غواړي چې دا وسه شي هغه کمپیوټر چې دی سیستم هغه آنلاین شي هغه لپاره هغه د سیستم کې کنه چې یو سټیټیک آی پی واغ شو هغه سټیټیک آی پی چې واغستا هغه سره دا نتورک بلاک شو
सही ना वो दा स्टैटिक आईपी ची हमने हर यो कंप्यूटर ला असर उभरा ना खबर था तो दूसरी की सीधा डिवाइड की रेंज की लगता है तभी भी सबनेटिंग होती नेटवर्क इंटरनेट में तुम सो सबनेटिंग हो है बेसिकली सबनेटिंग हो की आगे ना बस ये की आपका सबनेट ची अगर भाई यो कंप्यूटर बेल बेल लगा की तो नो ओवरऑल ट्रैफिक पे यो आईपी वाली होती है तो शो अराउंड की अगर टोल करते थे सही बोला सही ना बेसिकली हम वर्ड जी रहे ऑर्गेनाइजेशन मुंग दा मालूम को नेटवर्क रेंज मैं नहीं भी मालूम पकड़ा ताकि बस बुझम कोशिश सही जीवस में साल के सर बागे पानी वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं या योबल कंप्यूटर इंस्टॉल दा कंप्यूटर का इधर मालूम सही ना जब तक हम बस लाइट क्लिक कर दी यार नेटवर्क ब्लॉक मालूम को ताकि बस मुझे क्रिटिकल सिस्टम जी कम दागा वेब सर्वर दी ईमेल सर्वर डी सर्वर दी या बल्स दागा कंप्यूटर दे शो आगा तक एक्सेसिबल वर्ड बकार जी तो बस के आगे आगा आगा बड़ा मालूम है तो शो रेंज भी आज कम नहीं आसान तरीके बंद रहे मिल सही ना हाँ बिया बकार जमुक दाम बदलेगी यार दा कंप्यूटर ची दे सही ना एक कंप्यूटर ची दे दूसरो ले कंप्यूटर वाली विंडो इंस्टॉल दा सब इंस्टॉल ले देखो ताकि ना पार जी हमने तुम सर टूल इस्तेमाल लीजिए जिदा वो मालूम हो तेरा पर कंप्यूटर वाली से इस्तेमाल लाती है देखो बस मिसाल के तौर पर मोड ihexbot.com से दा विंडो इस्तेमाल है लाइनक्स इस्तेमाल है कम किस्म के इस्तेमाल है तो यो खुदा से टूल की शी जल्दी के और को ihexbot.com मुझे से पता लगी यार दार चाहता होस्ट है देखो अदे हम दस्ता पता लगी आईपी एड्रेस पर तरीके बारे में मालूम सही है होस्टिंग चार कड़ा है ठीक दिला ihexbot.com ठीक और नेम सर्वर में यूसेस दिया जरूरी दे तेरे दा बकारी सही है हो चिकन उस में गॉड किया कम यो किस्म ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेगा पर दूंगा वेबसाइट इस्तेमाल हो नेटक्राफ्ट असल की मूंग फुटप्रिंट लिंक होगा ठीक है जब टारगेट तेरा को हमारे की इंफॉर्मेशन मुझे हासिल हो सही है यदि बंदे फुल फुल इंफॉर्मेशन दे वेबसाइट वाली और जब मेन मकसद है बस को देखिए इसकी चिमुंगा दायो टूल इस्तेमाल हो सही है असल की जगह दाऊ इंस्टॉलो दिखो ना ददी असल की मखिले खते यो बल अटैक इस तक यो किस्म अटैक ता इस तक हो जाएगा मुझसे को हैकरान ची में यो अटैक ट्राई के अगर से किलोगर इस्तेमाल है जो अटैक सी करा गई सब कंप्यूटर में किलोगर इंस्टॉल की सब कंप्यूटर में सो किलोगर इंस्टॉल सब कंप्यूटर में स्ट्रांग लगन लगे दे शो डिवाइस लगे दिली जो पुत्र सुकने इंस्टॉल हो शो तब पति से लिंक न क्लिक कीजिएगा सही किलोगर कल कल वेब बेस्ड लिंक इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट बेस्ड ने इंटरनेट यो लैंग्वेज है आगे बेस हमने तो के किलोगर का डाउनलोड क्या पक्कल वेबसाइट की हमने और वाचे तो कसरा जी अगर लिंक पर क्लिक की मैं आवाज से किलोगर भागा पर कंप्यूटर में ऑटोमेटिक स्टार्ट सीधा जैसे कि सम अटैक की दिशी आगे ना जान बच के दो कोशिश होती है फिजिकल अटैक इस तरह कंप्यूटर सीखे और फिजिकल सुनिश्चित रहते किलोगर पर इस तरह वाले देखो ग्लोबल के सम अटैक ते दाडे का मंदे फिशिंग है फिशिंग अटैक दा दे चिकन दम सरा कंप्यूटर दे यार सुका का एक और बॉडी ठीक हो तो यार जो अपन फ्रेंड आईडी है कम या बच्चा जैसे सम आर कार को वाला दूसरे चल कम द फेसबुक पर दियो पेज जोड़ना है ना संग फेसबुक पेज सही ना और आगे ले आज हमने द फेसबुक इज देख लेक्सन जो फेसबुक देगा ना मैं देख लेती डोमेन वाला जोड़ता हूं वो आखला वाला सही है और सो फेसबुक 2 सही है ये हमने डोमेन पर संग वाला अवेलेबल देगा फर्स्ट का जो बॉडी डिटेल लगाना और मॉडल निकोर को फेसबुक
ما 3 وان کړه ٹھیک شو ځان له یو شانتي دغه ډومین واخله کوم ارګنایزیشن په تر باندې چې خلک کسٹمر هغه تر راځي تاسو چې دغه د اکاونټ کم ودا چې هغه ستنې دی پرپل د باز هي چې وست کم ورته ما پکې ورکو ما پکې د داسې وګړي په زیرو ګان کې استعمال کړي او زیرو په اوټ فرق نشته کنه هغه مټه کنده هي کوته دې ډومین واوس ته باندې باندې ویب سټ جوړ کو لاګین سیستم کو جوړول شي کنه نشو از ا پی ایچ پی ډیولپر لاګین سیستم تا جوړ کو ډیټابیس کې داخل مې انفارمیشن سٹور کړي کسره هغه پارټي باندې په فیسبوک باندې ورته لینک شیر کوته یاره سنارمل خبره دې پر تصویر سره شیر کوټی شو تصویر دې ایست اپلوډ کړه تصویر کړه دې چې هغه پاګه باندې کلیک کیږي هغه صاحب چټ راغی ویب سټ راغی هغه ته لاګین وړم هغه بره چې اول نارملی بره ګوري نو مطلب یې ستاسو ډومین هغه په شان دی صحیح ده شروع کی هغه خپل یوزر نیم پاسورډ انټر کیو چې کوم ستاسو ډیټابیس د شتي خپل لار باندې واقع دې قسم هیڅ نه تاسو پیشین وایو شو نو ارګنایزیشن کې یو څو کلاینټ وایي یاره زه څه کوم غواړم زمات څه په پیشینګ باندې کوم دې هیک نه کیږي نو باغله سکے ډیسکټاپ ته ولاړ شو دا په کمپیوټر باندې انټي پیشینګ ټول جوړ یا خپل جوړ یا تیار چې کوم ملاویږي هغه بوله انسټال کیږي یاره هغه څو هیک کولی نشي صحیح ده اوس مونږ انسټالو چې اصل کې چې دا کله مونږ انسټال کو کنه مین آیډیا دا ورته مین آیډیا دا داسې به یې زموږ سره په فایرفاکس کې یا په کروم بلای ځای سره کار کوي اولنې وخت چې کوم کنټری جو اس میں بر مونږ ورکو www.ixbot.com صحیح ده دغه کې چې کوم کنټری باندې دا هوسټډ دی چې جنډا وخت کاری راغی صحیح ده هغه دا لا مخکې کوم نه کله دا شی بیا هوسټ سوکته یا چا هوسټ کړی دی دین پرمیشن دې مطلب سره شي راشي ته بس وګه دستا ټاسک شو چې netcraft.com ته راشي انټي پیشینګ دا کوم ټول شي دا انسټال کی صحیح ده زه ته مکمل لینک وکړم phishing toolbar Gazelle na muna download ko ulit sila. Census download for water. Firefox is the one that was used to use Chrome द्वारा for water. چې کوم ویب سټ ته موږ کنه اول موږ ته کایته د کم ځای کې شو او سرور سره دا غوښتل بار موږ ته پته لګي چې هغه یې دا ریل ویب سټ دی کنه دی او بل موږ دا اویرنس پیدا کوو چې برز موږ سره موږ وایو موږ څه کوي کیږي موږ وایو چې را دې ځکه ته وګورو چې هر څه د اوریجنل ویب سټ دی کنه دی extension چې کوم دی څنګه د دې لپاره فنکشنالټي ایکسټند کوي دی کله انسان چې بیا وځي څه ایکسترا انفارمیشن نه کوي راشي اوس دې کاری دی دا اوس مثال کتر فارورډ کوم دغه سره
नवंबर 1998 की कोई फर्स्ट टाइम रागल कुछ लो गूगल या और साइट रैंक जिकन से 79 ने जिकला तो उसवर के दा मतलब टॉप पाने ठीक है एंड वो यूएस बेस्ड है ठीक है और हम जिकन होस्ट कंपार्टमेंट से गूगल ने फिर और गोरा यूएस बेस्ड है होस्ट का है मई 2016 सही ده طول ده يعني डिप्रेशन दोबारा पका रहा है इंफॉर्मेशन का तो पता नहीं कम सर्वर थी नदी ने अलावा कम जगह गया दी जगह गया खबरों पर प्रिंटिंग मानी का मुंगवाई चेर कम किस्म इंफॉर्मेशन तक कस बारे की कलेक्ट को संग पे कलेक्ट को सही है पता आईडिया में पहुंच गए नदी ने अलावा मिसाल के तौर पर मोबाइल डिवाइस थे तो मुझे मोबाइल वेबसाइट थे अगर हम वेब एक मशीन हो वेब एक मशीन दा सिरेगा ना चिकन तो इंटरनेट बनी वेबसाइट और किसी या मुदागे कॉपी आती है सही है सिल के कॉपी आती है बस के मिसाल अगर सारा वेबसाइट डिलीट चिकन खुदा को सारा काफी प्रति हिस्ट्री प्रति ठीक है देखो जब सारा लेटेस्ट जे सॉफ्ट वेबसाइट थी आगो बोले तो चौथी ये सब मखनी डिलीट शी वर्जन हो रही है ना पनेट पानी अवेलेबल सही है अगर पर मुझसे को आर्काइव तब मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट पूरी तरीके से सही है तो देखो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और वार्ड सही है ना का पसंद आती है कल ना कल देखो अपने मखनी वर्जन किसी से वीकनेस थी तब नोट करी सही है आगे चल के वो भी आगे पास नए रागस तेरा का इन्फॉर्मेशन तेरा का जोड़ वर्जन क्या था आगे डेटा करते दोस्तों तब पता लगी सीधा इन्फॉर्मेशन सका लरी का जगह चेदा खलक दे बारे इस्तेमाल वाली सही है या तो वीकनेस नोट को आगे चल के सर वीकनेस था जिकम वो वेबसाइट ना कर सही है और जब वेबसाइट पर चेंज हो से नुस्खा सारा वेब एक मशीन दोबारा दे archive.org तो उस पर स्पेसिफिक मोर ये सॉफ्टवेयर ठीक है या तो बल वेबसाइट ऊपर बोले जाके मुख्तलिफ वर्जन टाइम टू टाइम एक स्क्रीनशॉट या तो लेटेस्ट वर्जन दिसी ना और वो दरअसल अवेलेबल थी पर 2016 की द मार्च वर्जन सर अवेलेबल थी पूछो जनवरी पूछो देने अलावा सरलानी में अष्ट गिनिश तस्वीर है और फिर मुझे जनवरी 30 ने शॉट का लास्ट जनवरी के हम दाए वर्जन या वो डेटा की मुझे चेंज कर दूं क्या उसके अंदर गाड़ी हो मे भी जितने पर डेटा में हो रहा है चेंज में कर ना हमारा बस है इसके अंदर कम से कम तो microsoft.com वर्क है या वो मुख्तलिफ टाइम कॉपीज पे बस मेन आइडिया पहुंच रहे बस ये वेबसाइट थे कल ना कल दी दोबारा पकार रही जो प्लान दे दो जमाना वेबसाइट खत्म शवे दे और वो साक्स वेबसाइट दोबारा जो वाड़ी तो दागा हिस्ट्री दी के नो रे और उसका दिसो के डेटा गोरे दाले मत और जो के जिस तरह रेडी की तगस्ते जो कॉपी स्टिल थे ठीक है ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पर वेब एक मशीन जो हमने archive.org जी हमने दाल तो सही हो सब वेबसाइट है कल मुझे तो पता हो लगे जरा द होस्टिंग सरे क्यों मैं अब गुरु फर्दर इन्फॉर्मेशन मुंग मालूम हो रही है कोड स्कैनिंग को बाय कोड स्कैनिंग संग की गिरा वो मुझे पता नहीं गुरु है असल के मुंग गुरु चेहरा दा कंप्यूटर तवा से एक्सेस लेस कना कल ना कल मुंग चल को जे कंप्यूटर जैसे मुंग हवाई चेहरा तो जमा सर चिकम देदा जमा दा कम नॉर्मल एटीसी सिस्टम जे उड़े हैं दिस रमुंग स्टिल को वर्ड मुंग हवाई चेहरा चिचा सरा आईपी दा की मालूम की माने वो आगे जाके स्कोलिश एक कोलिश कि कस तक की पता हो लगे तो कुछ राग मा की मालूम को तरीका माने का और एक स्कोलिश है ना मुंग दागी नहीं लो पदी माने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगो ठीक है मेक एड्रेस फिल्टर पदी लगो पूछो एक्सेस लगता जो कुछ यार मुंग बेचरा दादा मेक एड्रेस वाला जो कंप्यूटर पे एक्सेस का आर यू कंप्यूटर योर यूनिक एड्रेस इन द नेटवर्किंग डिवाइस ये तो मेक एड्रेस वाला मुंग बक्सो को सब तो बंदा कंप्यूटर वाज वर्ड में चिदा सकी
دا دی لاګین کیږي نو دی هغه میک اډرس په خپل یوز کوو نو موږ ګورو چې کوم کلاینټ دی دا هغه اکسس لیست ته کنه دا هغه لپاره بیا موږ ګورو سکینینګ کوو شو آی ډی ایس پیژنې آی ډی ایس مطلب دی انټروجن ډیټیکشن سیستم چې دا په کمپیوټر سره سافټویر شته کنه چې هغه انټروجن ډیټیکټ کوي دی نه د دې علاوه موږ ګورو چې لکه مثال کے طور پر یو کمپیوټر چې دی موږ روانو کو دا غي یوزر نیم ټیبل څه دی یا یوزر نیم چې کم یوزر نیم استعمال دی هغه د علاوه کچر ته څو ګروپ नेटवर्किंग दिशा में टिक शो भाई की ग्रुप्स जोड़ से भी कल जो विंडो सर्वर का जोड़े भाई ग्रुप्स जोड़े फिर ला ग्रुप में होने से दे दे रहा हूं वो बेचारा राउटिंग टेबल से दा खबर जी कम टूल से दी डायरेक्ट टेक्निकल भी थी तब ये इसको नेक्स्ट क्लास की और ये बोलते बराबर सही ना क्वेश्चन